یو بل حدیث من صلى الغداة في جماعة د سحر منځ د جمع سره وک او بیا په خپل ځای کې ناس یذکر الله یادوه ذکر تلاوت چې وختي جمع وشي وختي لکه زمونږ استاسو جمع نو نور خاطه پوری 50 منټه یا 1 غنټه انتظار دومره ناسته په دې ځای کې ذکر تلاوت الله یادوه حتى تطلع الشمس نور وخت او 2 رکعاته مونځ جمع پس ناس نور خاطه پوری ذکر کې مشغوله خو موبایل کې ګوتې وهل ذکر کې مبتلا اخطاء تلاوت دعا نور وخت 2 رکعاته مونځ كان له كأجر حج وعمرة تامة سحر منځ پسې نور خاطه پورې ناس بیا 2 رکعاته دې وکړل یو د حج ثواب په عمل نامه کې یو د عمرې خو تامة د الله نبی فرمای علیه الصلاة والسلام پورا حج او عمره ده زړه ته دې دا رانشي چې حج کې خو عرفات دلته نو الته خو سعی و په عمره کې دلته نو سر خریلو اما عمره ثواب دلته درک بل روایت کې دا شی راځي انقلب باجر حج وعمره کورته چې په عمل نامه کې به د حج او د عمره اجر لیکل شي